په سویډن کې چې دا کومه واقعه راغلې ده او قرآن کریم ته اور اچولی شوی دی او سوځول شوی او توهین او سپکاوی شوی دی، یقینا چې هر مسلمان په دې باندې دردېدلی دی او غمژن دی. او دا په لنډه موده کې څو کرته داسې واقعات هغه تکراریږي. لیکن بحیث یو مسلمان زما او ستا لپاره څه پکار دی چې موږ څه وکړو؟ څنګه یو رد عمل وښیو د داسې واقعاتو په مقابله کې؟ مخکې د دې نه دا خبره زده کړه چې قرآن کریم دا د الله سبحانه وتعالی کتاب دی او الله سبحانه وتعالی د دې د حفاظت ذمواري هغه په خپله اخیستې او الله فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. که چېرته په دنیا کې چې دا څومره مصحفونه دي د قرآن کریم دا ټول ختم شي بیا هم قرآن کریم هغه نه ختمیږي، ځکه چې دا د میلیونونو او لکونو مسلمانانو په سینو کې محفوظ دی. الله سبحانه وتعالی د دې د حفاظت وعده کړې ده او د قیامت ورځې پورې چې دا به د مسلمانانو په سینو کې محفوظ وي او هیڅ قسم نقصان دې ته نشي رسېدلی. دا چې د دې سپکاوی کېږي، توهین یې کېږي، سوځولی کېږي، د قرآن کریم په عزت کې، د قرآن کریم په وقار کې هیڅ قسمه کمی نه راځي. دا د الله کتاب دی او په دې سره چې د دین اسلام نور هم تشهیر کېږي. هغه خلک چې هغوی دین اسلام نه پېژني، چې داسې واقعات مخې ته راځي، هغوی د دین مطالعه کوي چې دا کوم دین دی او په دې سره د اسلام خلکو د شری رسېږي. لیکن هغه خلک چې هغوی د ادیانو دپاره د دینونو دپاره د احترام قائل دي او دا دعوی کوي چې مونږ ټول دینونو ته احترام لرو، د هغوی بغض او حسد هغه د اسلام په مقابله کې مسلمانانو ته ښکاره کېږي په داسې واقعاتو سره چې دوی بالکل د ادیانو او د دینونو د احترام قابل نه دي، بلکې دوی د اسلام په دشمنۍ کې ورځې نه بلې ورځې ته چې دی یو کم حسد چې دی او نفرت د مسلمانانو په مقابله کې د دین اسلام د شاعرو په مقابله کې هغه راښکاره کېږي. بحیث یو مسلمان زما او ستا لپاره څه پکار دي؟ ما او ستا لپاره دا پکار دي دا قرآن کریم ولولو، خپل بچي خپل راتلونکي نسلونه دې ته کښېنو، دا په یاد کړو، په ترجمه او تفسیر باندې هغوی پوهه کړو. خو چېرته تر اوسه پورې موږ قرآن کریم باندې نه پوهېږو او تفسیر او ترجمه زموږ نه ده زده، نو باید د نن نه چې دی موږ دا وعده وکړو چې قرآن کریم به لولو، هم لفظاً به زده کوو، هم د دې ترجمه او تفسیر به زده کوو، ځکه د الله پیغام دی موږ ته رالیږلی دی چې په دې کې څه دي، باید په دې باندې موږ خبر شو. او تر هغه وخته پورې ته به دې نه پوهېږي چې تر څو د دې ترجمه او تفسیر دا نه یې کړی. زموږ ټول د اسلامي حکومتونو نه دا مطالبه ده چې هغوی یو مشترکه لایحه عمل جوړ کړي. هغه ملکونه چې هغوی کې دغه توهینونکي عمل بار بار راځي او مسلمانان په دې باندې دردی، نو یو داسې طرحه جوړه کړي چې هغوی د عمل ودرېږي، که هغه اقتصادي طرحه وي او که ډیپلوماتي طرحه وي، هر قسم طرحه وي باید دغه طرحه جوړه کړي او دغه ملکونه چې دی د داسې یو توهینونکي عمل نه هغه ودرېږي.